دوه بیخي مهم او تازه خبرونه. د محب او غني د نوي عکس حقیقت معلوم شو. بلخوا چا او څنګه د طالبانو ضد ائتلاف جوړ کړی دی او په دې اړه صالحې ساغزۍ نظر هم در سره شریکوم. نو د دې هر څه لپاره دغه ویډیو ضرور تر پایه وګورئ. لومړی دا چې د مخکینی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر خپل ټویټر پاڼه باندې د دغه عکس په خپرولو سره ویلي دي چې کابل ته د اشرف غني د تګ اوازې بې بنسټه دي او غني اوس هم د یوې تلپاتې سولې په فکر کې دی. د یادونې ده چې تازه حشمت غني احمدزي پر محب توندې نیوکې کړي او ویلي دي چې د جمهوریت اصلي پرځونکی محب و او د نوموړي میرمنې هم د CIA جاسوسه بللې ده. بلخوا بیا په ورته مهال پخواني مشران د طالبانو پر ضد د یو لوی ائتلاف جوړولو لپاره سلا مشورې کوي. ټاکل شوی چې دا ائتلاف به د یوې شورا لخوا اداره کیږي او کوم رهبر به نه لري. یوه باخبره سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د دغه ائتلاف د جوړولو خبرې په ترکیه، متحده عربي اماراتو، ایران او د سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغان سیاسي فعالان پکې ژوند کوي ترسره کیږي او ګڼو سیاسي څیرو پرې هوکړه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د احمدشاه مسعود ورور احمدزي مسعود د سیاسي مشرانو ترمنځ د ائتلاف د جوړېدو د خبرو مشرۍ کوي. تر دې دمه د مارشال عبدالرشید دوستم، صلاح الدین رباني، عطا محمد نور، محمد محقق، امیر اسماعیل خان، عبدالرب رسول سیاف، احمد مسعود او یونس قانوني په ګډون یو شمېر سیاسي مشران له ائتلاف سره یو ځای شوي دي. په دغه موضوع باندې بیا صالحې ساغزۍ په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي: دا غله، قاچاقبران، مفسدین، قاتلان، جابران یو وار بیا غواړي د هیواد واک ترلاسه او خپل راج وچلوي. ملت باید ویښ اوسي او داسې تجربه شویو کسانو ته دې د واک اخیستو اجازه ورنه کړي، ځکه دوی له ولس څخه هر څه یوړل او اوس یې بیا لستوڼی بر وهلی دی. په دې وخت کې د ولس یو موټی کېدل بیخي اړین دي. درنو لیدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو ولیده. تاسو هم په دې اړه خپل نظریات کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو نظرونه د لوستلو وروسته انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې نشروو. تر بلې ویډیو د خدای په امان.